راځه زړه دې راله ستړی کو خو په خپله به ورغلې ولې تا د بیبي کور نه دي لیدلي اوس تا کې د نظر څه دی چې ته وایې زه د نظره شوې یم زه چې واده ته لاړم خلک تللي جنګ پسې څوک نه وو د څلور پنځه جنکۍ ولاړې وې هغوی راته داسې کتل چې ما شاته وکتل هغه چې ولاړ څه راځه کړم لکه تا هغه څلورو جنکو د نظره کړې لکه هغوی د نظره کړم یو دوه درانه ما خو نه دی ملو کړی دا به په غلطۍ تا په اړه کې څومره تنها سیوا شوي که نه خفه نه شي ځم طلاق وخت راغی رنګ به م درته وکړي مخ مې پټ دی السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر علي بچي خوشحاله شم حاجي څنګه یې طبیعت خیر دی وښه تاسو ښه دا چېرته دې روان کړی زه خو هلته تاسو کره درتلم بیبي کور ده وی بیبي به دې چېرته لاړه شي هغه چې خو لا پته هم نه لګي چې زه وځم نو په هغې خو بس بورخه څټکې اچولې الله دې هر ټیم راوله هر کله راتلی چې دغه خو ستا خپل کور دی د خیره ولې نه هغه خو زه خپل کور ګڼم ما ویلې یم دا واده له تلو د دې د ملګري وادو چې د واده نه راغلی دی وي نو زه کې وي د نظره شوې یم نو ما بیبي بل یو پوښي نظر مات کي ته به ته وګوره که نه څه د نظره شو دا خواسې کم بخته دا کم شی د ملا پرېښی یم ځان پورې دا خو د کلي ماحول دی ځان پورې بچې ته یې پوهې که که نه دا ته مې واده له زه مې ما خشته تیار که دا کم شی ورله ما وکړه یاره خو چې څه کم عقل دا خو دی نه پوهېږي بچې ته خو ښه تعلیم یافته یې ښه پوهې دا خو ګوره سبا به د پورې خلک خاندي دا تېسته یعنې ګلزاده او استاد لیبوزه مچکینچي کې دي مچکي بابا موږ پسې به نور څونه خلکو خاندي هغه خندا خو چې کومه وه خو دوی په موږ پسې کړې ده او د خندا شی دی او ټوخېږم ګوره لږ پرهېز کوه اوس هم خوند وایي چې کله زه دینم نو بس خوند وایي ته مې خدای کړه پوده واده نه رالم به دغه ګرده دې خوراکونو پسې اوري او ښه هم نه شو که نه پکار دی چې خوراک ته راخوږېدي هغه خوراک راپاسې تېرې دي وخوري خلک روان دي دا ده ښه ده چې را روان دي دې پرېږده د خپل ځان خیال ساته څه غواړې د دې وجې خو به سره راتلم هم نه د دنیا جامې راته پردې پرتې دي ما وی هغه به زه وګنډم خو نه ده ویلې ما سره به خامخا ځي او ما سره هغه بیبي راجبې مې راته هغه بل شانتې ماتوي که نه خلک هغه داسې هغه خوله کې ګوته دي د هغې نه یېرېږي جبې هم ګورې که خو بچې ګوره دا خو ګرمي ده په دې نور باندې مه ګرځه که نه خرابېږي رنګ دې هم تورېږي زه ویم چې دته جبې ور پرېوتې ده ځکه ډېر وسته ورځه کمزوري کېږي ته راځه نن به د له بیبي راجبې اوچته کړي زه یې ورکړې ښه زه هم درځم زه د خشاک پسې راغلی یم نن درېیمه ورځ ده ګوره څوک دې خشاک پټوي نن به ته پخپله ناست یم واقع د څنګ خو به ودی ده هغه باندې کار مه کوئ بیا رنګ خرابېږي دا کار کله کړی دا خلک جبې اوچته اوچته به یې کېدله خو هغې دغه نه کړېدله زه اوچته جبې اوتته او که نه اوتته تاله به اوتته کړي راځه ماشاءالله ماشاءالله ویم چې دا جینۍ مې کور ته راله ته وګوره که نه چې دا کور به مې په هغوی دولت چې کوم دی دا د ښځې په قسمت کې زمونږ هغه سپېره ده کوم مولا مې ترې خلاص کړي نه نو چې هغوی نه دننه کولم کور ته نو ولې دې ځان سره بیا بوتلم نو څه مې کړې ته مې دننه کړی وې هلته خو پردی زنانه وې زما ملګری و نه یې کړی به ته ما بوتلې زه خو ماشوم یم ولې مخکې به دلته نه راتله ورکوټي وانې لیدم هغه ماشوم وې اوس خو ته ماشوم نه اوس خو زلمې نه اوس هم خیر دی لږ لږ ماشوم یم ولې نه ته خو ماشوم یې بلکل ته څه پوهېږې نه استغفر الله وعلیکم سلام وعلیکم سلام هلکه خالد تاواني دا کوم خوا تللی وې تللی وم د کاره مو دغه دا راته ووایه او تپوس مې نه کړ وکړه دوه خو وکړه هلکه په خورینه که په خپله خو ژړق مړق وي خو دا راته ووایه چې دا جینۍ را سره څوک ده سمه خواته وه دا مې خور ده دا څه وې پښتو نه نو ته خو داسې بدرنګ غوندې ماشاءالله ماشاءالله ګوره چې ښه شی دې ولیده وایي ماشاءالله به ورسره وې د نظره کېږي نو ماشاءالله ګوره دا مشرانه نه وې که نه که تاسو ما اوس کومه لوبه کوله ته ځه ته مه وړه ته مه وړه مړه خور مې ونې لکه ته ما ته هغې به مخکې دا خبرې کوې لکه دا دې کولي چې لکه ماشاءالله مې ته ووایي لکه تا ته چې وګورم هغې ته وګورم د ځمکې او اسمان فرق دی نو زه خو ټول ورځ په انور باندې پردي ته محکوم او تم کار کوم نو انور به مې وایي نه ته دې ګرمۍ ته وګوره او تا هم ته یو کوتیل سکلي چې بس نور ته ناسې تا سره زما خبرې شته خو اوس دې سره دا خور ته ودرېد که نه ځه خبرې شته ما ته معلوم ته مزدوري کې یو زما غر یو تاسو یو دوه درې تاسو کارونه کوئ اوس چې دا خور د سره ده
اسې تپوس مې نه کوم دا خور خو دې ورکړې نه ده نه 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 کو داسې ښه شان دی ته معلوم مې ورلو نو د مطلب مې دغه وکم بخته زما خو د لور په ځای دغه زوی مې راته یادوم چې مې لیدرې ورته واچوم چې د کار قصب شروع کړي واقع د څنګه ته یادوم ما نه لیدلې ما نه لیدلې چې ما ولید بیا به خبرې کوم ما نه لیدلې ته ونه لیدله ما ته پته ده چې هر ماښام دغه دی کې ناست دی خدای کو ما نه دی پیژندلی چې ما لیدلې ما ورته ویلې وې وایي ته نه پېژنده خدای مسلمانه ماشاءالله زما زوی خو داسې دی چې شهزاده دی شهزاده خو بس صرف پاکستان ها د مصر شهزاده دی کو پاکستان د مصر شهزاده کو وای خو اوس به موږ دلته وای د موږ دونه قسمت کم دی بیا به هغه ټیم کې خبرې کوو زه لاړو نو راځه که نه لکه مهرباني شربت به اوس کې ګرمي ده راځئ ما موضوع که دې خواره ووتم دې پټي ته ښه بیا به اوس کو مهرباني دې قانون باندې مې چکر مکر وکړه یا پکې شوې ده دا مې په نیمه دا کړی نیولې ده ښه بیا خو ښه ده بیا به کني به دې جمې کې ګورې وړو بیا نه جمعې کې راځه خو وړي کې پکې کم دي کني نه جمې کې یادو نو چې شربت راڅه الله نسکې دې عزت وکړه الله دې د مرګ چې وساتم درته ګرمي ده نو الله دې مرګ پورې ژوندی ساته لاړم ماشاءالله لکه دا خور ډیره مزیداره مړه خو چې کومه یوې نه د یو نه ښایسته دی او د بل نه ښایسته اوس چې زموږ د هلک کار کوو موږ ته څه کم څه به وکړو نو غریب سړي لپاره شل غمونه دي یا بچی نو پتا سو بجبه زیړی راځي نه چې تاسو دا چپسونه خورئ او دا بندله خو څه پیدا نه ورکړي ظالمانو دې پسې چې دی نن سبا خو بیکاریانې والا سره مې یو میلاویږي په 100 روپۍ مالټه کېږي کیله کېږي ځان له هغه لی په دې باندې څه داسې که الله ستا خو دا جبۍ ډېره لاندې تلې یا بچی په وخت ولې نه راتلی 3 وخته به پوره کې ښه اله هلک خو داسې ختم کړی دی دا زیړ مخ چې دې نیولې دی د دې چپسو د وجې نیولې دی ښه دا چپسونه بس دې پرېږده وغورځوه اوس یې ملا خوري اوله اوس کور ته لاړ شه او مازدیګر به م راشي او سبا سهار به م راځې ښه السلام علیکم تا لا یو جبې والا نه دې رسخت کړې ما بل هم راوسته څنګه بیبي خوشحالي څنګه راځه نازکی دی تا ما پسل راوز دا خاصم زما سترګو زغې دی دا بدبلاقه داغه ده داغه ده دی خو زما په زړه باندې خپېږي دي خوله د خاورې شه نازکي لور ستا ما پسې خندا کېږي ختم ما شرمې تا هم زما شرم پسې راغسته تاسو هم غواړئ چې دا د خاوند طلاقه کړي او موږ یې دې کونډ رونډلو کړو نه الله دې نه کړي الله دې تا له طلاقې ته کښېنه مړې مورې دا واده له تلو راشه کښېنه دلته کښېنه خوا کېنه تباش الله د چې دا چون تکړی وای نالت دا یې ځان له پخپله کړی نه ولما بس تیم نو شرمېدلې تیم نور شم شرمې د پاسته لاسونه ښه خو د اوچخپو ملنګ د هغې کې د پستو لاسونه سري څه پسه م راغستې هسې ما ویم دا تلې واده له داسې خشتې ځان تیار کړو دا چونټې مو کړو لټونه یې را پرېښودل چې د واده نه راغی ټول هلکان او جینکو دې د نظره کړې دي دی او د نظر یې چې دی دا خو په خپله نظر ماته دی هسې تنور اورله لوڼ کې دی مړې مورې بچې هر څه دم درخوا پې واچوه را واچوه دا نظر ورله مات کا نه مړې زه په ده باندې دم درخه نه اچوم خواشه دا دمول هم کوي ستا زما دم درخې پسې مچې خندا کېږي مړې په هغه ورځ ده نه ما بیا تپوس وکړو ده وي دا سمه خشته که ته به تو وایه دا دی زما زه دمول ورځي دې له دمول خود ورځي نه دمول نه دې ورغه ما جوړ راوستې چې ټاټیکل دله جوړ کړمه مخی ها هغې ته خو خوشحالېږي یګیا موسه الله د جنکو په شان چې دا تارونه دي ځای کې راپرېښی دا ما راپرېښي نو دې وی وي زه م راپرېږدم چې چا راته ویلو چې خدای دې په تېر عمر باندې وشرموه هغه خندا د لور ته هغه ته دا خو لا ورکوټې لک دی خو بچلې نیولې نو کوږ را کوږې کو ګینه د خو دونه عمر نه دی اوس یې 45 کال عمر شوه تم وړی او دا هم ورکوټې دی خود لا ماشوم دی زما خشته تره دی په لار پې خشته ښکاري چې په لار روانې خلک ورته تماشې ته ودرېږي ماشوم دی ودرېږه
زلی پټرالم چې دې کټ ته ورته واچوم زانګو به ته وله جوړه کړم ټیلې ورکوه ما ویلې یم دغه د وی ډېره ښایسته ښکارې دي په هغه مړې مورې نو رښتیا ته چې کله کله په لار روان یې نو زما نه قدمونه ښایسته اخلي ډېره موده پس ماته خپل خاوند وي چې بدرنګ شکر دی اوس مې مینهوال شته ښایسته یې یا بچې دا خو به ما مخکې ښه خوراکونه کول اوس خو مې لا خوراکونه پرېښي دي او تاسو وایې قلتیا کو مې واپس چېرته پوی مې اسکل چالو کړ بیا خو به نور هم ته پېژنګلو نه به تا دی نه هغه وخت نه په ځان نه پوهېدم تا دی نه د هغه د سترګې د اوږده پوزه دا دنګه لوړه مرۍ او یې لکه د زرګې د قدمونه کېښودل په دا صفتونه مه کوه ځان به رانه روغ کې تباه شي د زلمي یا الله واحد حسن راولي ای مورې نشته نه هغه بار ته تللی چېرته ملګرو چې کله م راشم هغه په کور کې مینه نه بار دغه یم ښه ما ویم دا نظر به دې وله مات کړ یې لورې نو اوس ته بسې زما دم پسې نور څه نه کې خندا کې الله دې نه کړي یا الله توبه توبه خدای توبه په دم پسې به زه خنداګانې کوم که ګبه ګبه شم لکه د چا په شانتې نو هسې ورله بس منځ کې به کښېنم ښځه کښېنم هسې دې ځای کې کښېنې دي ښځمکه کښېنه تباه شي اوس به مې خاوند راشي اوس را باندې توری مې سله ښځه کښېنه بس ناست به زه خیر د زه به سره یم نه دې د نظره شوې خو بس پته نه لګي نو اوس په تا کې څه د نظر دي هغې باندې که داسې ویډیو نه لګېدل چې د نظر یې نو د هغې خوله وازه وازه کېږي ته خو مه شکرانه درکړم شکرانه خو حق دی دا خو به خامخا راکوئ بای ما خو په پلو پسې نه دي تړلې ابا هغه بلې لوپټې پسې مې تړلې به راته مې وویل چې لږ صبر وکړه هغه بلې لوپټه به په سر کړه زه مور دا دا من جوړه به شکرانه راکړي که نه دا دی نه هغه چرګې مې ناندې نه دی اچولي باندې به مې راوړی وایي انډې دې ځان سره سمبالي که مونږ کره ښه ډېرې انډې شته اوس هم هغه تاخ کې دوه پرتې دي اصل دوه مونږ کره دي دوه تاسو کره دي زه به یې دله پخې کړم هغه دوه چې مرچکي ماما راشي تی وله پخې کړه شین مرچکي پکې وله واچوه راځه مرچکي ته د انډو ضرورت نشته زه یې ورته زه لورې الله عمل لاړم سلام علیکم بیا چېرته راچکر شي که نه زه سیده در بشم تا چې وې زه به درځم باچا یالله جمولیه یا خدای ډېر راوستوي دا دم که خدایه پاکه اوم خندا راله اوم جړه اوس د ښځه زما خو یې لږ صفت وکړه نن چې مرچکي راشي د اذان به پې داسې دروند دروند کوم اوس هم خشته یم خو دې راتاسې خشته نه وي زه مرده چې لکه دندا څوکم چې نور هم تازه تازه شم کم ځای هغه برش ایښی دی راورېرې ولې برش راوړی او که نه دا مې کوم زما پسې په کم ګوټ ته وردد نه کړی دی سبا غول واده څه په بس په قومونو په تولیانو کې پټوه ستا په برشونو موږ څه کوې او چې یو سر ګمنځ کې دا ویښته ته لږ داسې وباسې دا راسې داسې تاوخه او چېرته په سوړه کې ږده زول پې خو نه وي چې د ماسپښین عمره دې اوږدې کړې دي سبا غول واده ما دي سر کړی ولې که نه شاهرخ خان واده لځي ټول واده ده ته ایثار دی شابه سر ګمنځ کړه سر د لږ ګمنځ که اوچتې پونیانې درله ولې نه کومه ستا خو چېرته ملګري نشته ولې نه شم ما دونه ډېر ملګري ښه لکه دلته زموږ په کلي کې دې ځان له ملګري پیدا کړل د خپل کلي نه خو خلکو روشړلې ستاسو په بېعزتۍ څه دونه ډېر جنکې راغلي دي ښه لکه ته جنکو ته ځان ښکلې کې د شانه چې بیخي هغه سپینه جوړه ده هغه مې شریکه د څه سپینه جوړه ده لیستریکا سپینه جوړې نه خو تا ډېران جوړ کړی دی د ازمکه بطیخي هغه ما پرون په بلیچو کې خوشته کړې ده مکه شان لا پرته ده هغه تنجرې نه ده نه ولې به ایزلې ده واسکټ هم راواله ښه ولې که نه د واده زلمې جوړتې چې واسکټ هم راواله سپینه جوړه مه چې دا یو طرف دې پرېښوده ګمنځ که شوه دا د لږ منظومه کاکاجي څنګه جنکې به دې په تماشې نن که نه چې چیانو کې داسې که یو به دې په اوږه ووایي چې ته وویني دا که یو دی دا که یو دی که نه ما ته هم پته ده په ما خلک جنګونه کوي وایي زه وایم چې دا زموږ په کلي کې دا ټولې جنکې په کور زړې شوې دا ولې یو وایي دا زما دی بل وایي دا زما دی وایي دا ښکلې زما دی وایي کاکاجي نو ونیسه را برشه وګوره سر ښکته که
وګوره ته ماته ستا نظر کې څه ښکارم زما نظر کې داسې ښکارې که نه لکه مړه چرګوټې وایي ښکته که چې کم شی کم درله ښکته که سره ولې خاندې څه چلو شو هسې خاندم کاکاجي لکه زه خاندم په دې چې په دې دونه حسن کې م ته بغیر جینۍ نه ګرځې بغیر واده ګرځې دې خوا که شا که نه ښکاري راته لا نه چې زه واده کوم که نه د شجریات دا چین نه دی تا دی نه ما ته وګوره لږ بله را پرېږدم دې خوا که تا دی نه زه چې واده کوم که نه ما ته وګوره د شجریات دا چین نه دی دې نه ما په یو وخت پتانګل ښه د ټول سین نه به دې په یو وخت پتانګل خو بس دا خو ماته مې نور ویلي وي دا دغه بجلۍ نیولو دا ځکه داسې شوي دا تا د سین نه دانګلو نو دا ته ځکه داسې شوي که نه دا خلک بیزي لاړه ښه ګینې بس نه بیخي مې دی دا کړی بیخي مې یې راکړی ډېر ښکلې ښکارې که نه زه واده له لاشه ټوپۍ مه په سره به داسې ښکلې ښکارې ها تا دی نه بعد وجه نو نو اوسمه او که عثمان دې ویني مې به د عثمان نه ځان ساته عثمان خو مې رور دی نو ولې د عثمان نه ځان ساتمه مزغو یې کار پرېښودو وایي دې کم سیک څنګه بدې ښکاري ټول خلک به ده پسې خاندي چې دې کور ته راشي ما ته به دغه خبرې کوي چې نازکې نن ټولې چې نه کوم ما ته خاندلو خبر به نه چې ده پسې خاندل یاره ترخو